بسم الله الرحمن الرحیم. جنوبي پښتونخوا سرشار کوټه باچا خان چوک باندې د پښتون ملتپالو سیاسي تنظیمونو او ګوندونو لخوا راجوړه شوې د احتجاجي مظاهره. د دې احتجاجي مظاهرې قدرمن صدر د عوامي نیشنل پارټۍ ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی، د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ صوبایي او مرکزي مشران، د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي او صوبایي مشران، د هزاره ډیموکریټیک مومنټ مرکزي او صوبایي مشران، د نیشنل ډیموکریټیک مومنټ مرکزي او صوبایي مشران او د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو، د مختلفو سیاسي تنظیمونو ذمهوارانو، د ترک ښاروالو، ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو، تاسو ته معلومه ده چې ریاست پاکستان د پښتنو دپاره یو مسایلستان جوړ شوی دی چې دلته پر د پښتنو پر د مسلو باندې انسان غږېږي. نو تاسو یقین وکړئ چې دا په هفتو باندې وخت اخلي. که هغه دلته زموږ د سر او د مال د تحفظ خبره سي، که هغه دلته زموږ د کاروبار خبره سي، که هغه زموږ د وسایلو خبره سي، که هغه زموږ د شناخت خبره سي، که هغه زموږ د ژبې خبره سي، که هغه زموږ د تاریخ او د کلتور خبره سي، که هغه دلته د تعلیم خبره سي، که هغه د نصاب خبره سي، داسې څیزو په دې باندې پوره اخبارونه ډکېږي. خو بالخصوص په دا اوس موجوده وخت کې چې دوی یو وار بیا دغه یو لوبه یا د دغه لوبې په اړه کې یو کاروبار، یو بزنس روان کړی دی چې افغان کډوال به د دې ځایه څخه دی په ظلم او په جبر باندې باسي، کډه کوي به. همداسې نور سیاسي قومي ایشوز دي چې په دې اړه باندې د دغه ملتپالو سیاسي تنظیمونو احتجاجي تحریکونه مخکې هم موږ چلولي دي او د هغې یو لړۍ اوس بیا روانه ده چې په دې اړه کې موږ په چمن کې، په لورلای کې، په هندوباغ کې، په ژوب کې، په پښین کې یا په دوکۍ کې او نن دغه د کوټې احتجاجي مظاهره روانه ده. همدا سلسله به داسې پر مخ باندې موږ دوامداره ساتو. عزیزانو، اوله خبره خو دا ده موږ اکثره وخت په ناپوهۍ کې یا د دې ریاست د دې پروپیګنډې په اړه کې داسې ټکي استعمال کړو چې د هغه ټکو فایده ریاست پاکستان ته کېږي او دا زموږ دپاره نه وي پکار. هغه لکه دا چې اول موږ د افغان کډوالو دپاره د مهاجر ټکي دوی استعمالوي. موږ د دې په سخته غندنه هم کوو او موږ قطعا افغانان وروڼه دلته په دې وطن کې مهاجر نه بولو. دا تاریخي پس منظر دی. دا خاوره، دا وطن، دا د افغانانو خپل وطن دی. لہذا په دې باندې هر سیاسي کارکون پوهېږي چې مهاجر هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د خپل وطنه څخه یو بل پردي وطن ته ځي. نو په دې د مهاجر په نامه باندې باید هېڅوک هم افغان کډوال نه کړي یاد. دا زموږ کډوال وروڼه دي، دلته راغلي دي، له موږ سره په خپله خاوره باندې اوسېږي. البته د پاکستان تېر د آرمي جنرال پرویز مشرف دا مهاجر دی، سرټیفاید مهاجر دی د هندوستان. دې ته موږ مهاجر ویلی شو او په کار دا دی چې د دوی څخه دا غوښتنه وکړو چې که ته دلته مهاجر باسې نو بیا سلسله د ټولو تر مخه د دې ملک د فوجانو سره شروع کړه چې
فوجي جنرالان دا د هندوستان مهاجر دي او دلته راغلي دي زموږ په وطن کې فساد جوړ کړی دی زموږ په وطن کې ترهګري جوړه کړې ده دلته ترهګر روزي دلته ترهګر ساتي او بیا په جهان کې مداخلتونه کوي دلته هم د محکومو قانونو پر حقوقو باندې دوی ډاګه اچولې ده مهاجر ستا هغه تېر جنرال ضیاءالحق و چې دلته یې د مذهب په نامه باندې مختلفې ډلې جوړې کړې بیا یې د دې ځایه څخه افغانستان هم تباه کوئ او دلته هم په پښتونخوا وطن کې سرعام په سپینو ورځانو ترهګري کوله ټول لحاظه د افغان کډوالو دپاره موږ قطعا د مهاجر ټکی نه کاروو او دا واضح موږ وایو چې دا د افغانانو خپل خاوره ده خپل وطن یې دی دوی په یو مجبوري کې راغلي ول او کوم وخت چې راتلل نو دوی پر سر باندې د ریاست د دنیا جهانه څخه ډالر واخیستل دا ډالر ګټل هغه وخت یې مختلفه پروپاګنډې کولې چې موږ خو مجاهدین یو موږ داسې پر اسلام مین یو موږ تاسو ته ځای درکوو خو دا منافقت و دا نه پر افغانیت مین ول دا نه پر اسلام مین ول نه دوی دلته یو ګاونډیتوب کوئ بلکې د دغه افغان کډوالو پر سر باندې دوی د اقوام متحده څخه په عربونو ډالر واخیسته او عزیزانو دا نن چې دوی په کوم ایټم بم باندې ناڅېږي دغه ایټمي پلانټ او دغه ایټمي قوت هم دی دغه افغانو کډوالو پر سر چې د کوم ډالر وګټل نو دوی د دې خاوند شو نو البته پکار دا دی چې هر سړی دلته څه دا پوښتنه وکړي اقوام متحده د دې نوټس واخلي نور نړیوال ملکونه د دې شي نوټس واخلي چې دلته دا د دې خلکو پر سر د دنیا جهان ډالر اخیستي دي پکار دا دی چې یوه هغه حساب د ده سره وسي بیا به پر دې باندې خبره کېږي چې دا کډوال به ځي که به نه ځي او په دې حال کې چې دغه د پولیسو او د مختلفو ادارو خلک د افغانانو کوم تسلیم کوي چې هغه د سودا دپاره راوتلی یا د هغه سره مریض یا اسپتال ته وړي دوی په لاره کې ورته ولاړ وي یا دغه افغانان تانو ته بیایي او بیا 15-10 روپۍ ځینې اخلي دا ډېر انتهایي د شرم نه عمل دي پکار دا دی چې دوی د دې شي څه لاس واخلي همداسې عزیزانو په دې وطن کې په دې ریاست کې د تېرو شپږو اویا کالو څخه دوی خپلې پالیسیانې جوړې کړي دي په هغه باندې دوی روان دي خپلو مفاداتو ته ګوري یا دلته محکومو قامو ته دې ګټې او تاوان ته نه ګوري دوی یوازې د پنجاب د مفاداتو لپاره لګیا دي نو په دې حال کې که دلته څوک د خپل حق دپاره د خپل وطن د امن دپاره د ریاستي ترهګرۍ په خلاف باندې راوځي پرامنه مبارزه جدوجهد کوي نو بیا د دې ریاست نخوا پر هغه سیاسي کارکنانو پر هغه مشرانو او پر هغه تنظیمو باندې بندیز لګېږي د دې مطلب دا دی چې دلته به هېڅوک هم دا ترهګرۍ مخالفت نه کوي ولې چې دا ترهګري د دې ریاست یو کاروبار یو بزنس ګرځېدلی دی د دې جرنیلانو یو پاکټ مني ذریعه ګرځېدلې ده نو ځکه دغه ترهګري دا به دوی پر مخ باندې هم داسې روانه ساتي او دا ترهګري به ستا په وطن کې کوي زما پر خاوره به یې کوي د پښتنو او د بلوڅو پر خاوره به یې کوي یا که دلته تا د خپلو وسایلو خبره کوله تا دلته د امن خبره کوله تا دلته د خپل کاروبار د روزګار خبره کوله بیا به د دې ریاست لخوا دا چلند درسره کېږي هم په دې حال کې دا اوومه میاشت روانه ده پښتون تحفظ مومنټ چې په دې وطن کې د پښتون قام د قامي د سیاسي د آئیني حقوقو دپاره د تېرو 7 کلو څخه پرامنه سوله ییزه مبارزه کوي د ترهګرۍ مخالفت کوي د خپل وطن د امن خبره کوي پر خپلو وسایلو د خپل اختیار خبره کوي دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولی دی د دې بندیز لګولو په آئین کې خپل چوکاټ سات خپل رولز ریګولیشن یې سات دغه یو یې هم نه دی فالو کړی صرف د یو 2 کسانو
اوسېدونکي دې ریاست اچولي دي چې دا ترهګر دي همداسې په زراو د درواغو افایرونه دا یې زموږ پر ملګرو کړي دي همداسې د دې وطن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ډېر قداوره مخکښ مشر علي وزیر د ننګ او د غیرت مثال دا یې د تېرو 9 میاشتو څخه په زندان کې اچولی دی یو وار د پنجاب په زندانو کې بیا یې دلته د حق چوکۍ په دروازونو مقدمو کې اچولی او دا وخت د سیند په مختلفو زندانو کې دی داسې زموږ د مرکزي کمیټۍ غړی حاجي عبدالصمد دا وخت د کراچۍ د سیند په زندانو کې دی د خیبر کامې جرګې کوربتوب چې چا وکړي ملک نصیر کوکیخیل دا یې دا وخت د پنجاب په زندانو کې اچولی دی دا کوم پیغام دی دا د ریاست څه ثابتول غواړي دا د ریاست د پښتون افغان ملت ته کوم پیغام ورکوي چې موږ دلته په تېر 7 کاله کې یو بله کوم څوک نشي ثابتولی موږ نه دی مات کړی یو ګلدانۍ هم موږ نه ده ماته کړې موږ تر نن ورځې پورې داسې یو غیر عیني حرکت نه دی کړی چې دی د عدالت د لارې ثابته کړي چې دا دغه غیر عیني حرکت کړی دی د پرامنه سوله ییزې مبارزې له لارې موږ د خپل وطن د حقوقو لپاره مبارزه کوو ته پر موږ باندې بندیز لګوې زموږ ملګري په زندانو کې اچوې زموږ پر ملګرو د درواغو مقدمات جوړې او زموږ ملګري چارچرې په ظلم په جبر په تشدد باندې ویډیو پیغامونه ځینې ریکارډوې د دې څه مطلب دی آیا دغه پښتون قام یا دغه قامي تحریک تاسو دیوال ته درول غواړئ نو لهذا موږ د ټول قام اساس دا غوښتنه کوو چې دې پښتون تحفظ مومن د دنیا په هر کونج کې بالخصوص په پښتونخوا وطن کې چې په یو کلي کې هم د پښتون افغان سره زیاتوب شوی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري د سر په سودا راوتلي دي خپل ځانونه یې زخمیان کړي دي خپله جیلو ته تللي دي خو د افغانانو د پښتنو ژغورنه یې کړې ده لهذا نن دغه ریاست دغه پښتون قامي تحریک د دیواله سره لګول غواړي نو پکار دا دی چې د دې دپاره هر پښتون افغان سوچ وکړي پر دې حواله خبره وکړي که پر موږ لاره ودرېده بیا به موږ داسې لاره اختیاروو چې د دې ریاست رګونه بیا موږ ته معلوم دي چې نن دی بلوڅو ته زارۍ کوي خلاصۍ کوي وزیر اعلی یې هم ټول تقریرونه پر دې کوي وزیر اعظم یې پر دې ګڼي چې موږ د خبرې دپاره تیار یو موږ دوی ته د حقوقو ورکولو دپاره تیار یو او بلې خوا ته چې موږ دلته پرامن خپل حقوق درڅه غواړو بیا ته پر موږ بندیزونه لګوې نو بیا به د دې انجام ستا خوښ سي بیا به دا ارمان ته وکړې دا پښتنو که یو وار مخ کړئ بیا به دلته ستا نسلونه راته ارمان وکړي چې دا موږ ترقي وکړو او بله خبره عزیزانو موږ سیاسي کارکنان یو موږ په شعوري توګه د خپل قام او د وطن لپاره دا خپله مبارزه کوو دا اوله ورځ موږ پر دې سوچ کړی دی چې په دې کې به دا سختۍ راځي دا زحمتونه به راځي نو لهذا موږ له دې څه نه پرچا کېږو خو یوه خبره چې دا ریاست یو ستر منافقت دا روان کړی دی چې زموږ مشران زموږ د غورځنګ مبارزین ملګري نیسي پر هغو د منشیاتو مکالمې جوړوي نو موږ دا خبره ډېره واضح ورته کوو چې موږ نه پخوا منشیات ورور شو نن دغه کاروبار کوو